ای د آدم زویه، له هیڅ قدرت او پادشاهي څخه مه ویرېږه، تر څو چې زما قدرت او پادشاهي موجوده وي، او زما پادشاهي هیڅکله هم نه ختمیږي. ای د آدم زویه، له خپل رزق او روزي د کمیدو څخه مه ویرېږه، تر څو چې زما خزانې موجودې وي، او زما خزانې هیڅکله هم خلاصېده نه لري. ای د آدم زویه، ته مې د خپل عبادت لپاره پیدا کړی، نو عبث یې مه تېروه. ستا د رزق ضمانت مې کړی دی، نو ځان مه ستړی کوه، زړه دې مه ستړی کوه او مه هم پریشانه کېږه. ته چې خپل جسم په کار واچوي او په زړه توکل وکړې، ستا کار هڅه کول دی او د زړه کار دی توکل کول دی. او زما دې په خپل عزت او جلال قسم وي، که ته په هغه رزق چې ما یې ضمانت کړی دی راضي شوې، نو زړه او جسم ته به دې سکون درکړم، نو هغه وخت به ته ما ته محبوب شي. او که چیرې ته په هغه رزق چې ما یې ضمانت کړی دی راضي نه شوې، نو زما دې په خپل عزت او جلال قسم وي، د دنیا په رزق او چارو به دې داسې مصروفه کړم لکه وحشي حیوانات چې په خوراک پسې منډې وهي، او په پای کې به هم هیڅ په لاس در نشي مګر یوازې هغه څه چې ما درته مقرر کړي دي. ای د آدم زویه، ما ځمکه او اسمانونه پیدا کړ، د هغوی په پیدایښت کې ستړی نه شوم. نو ته فکر کوې ستا لپاره د یوې ګولۍ ډوډۍ به ما ستړی کړي؟ ای د آدم زویه، زما څخه د سبا رزق مه غواړه، لکه څنګه چې زه له تا نه د سبا عبادت نن نه غواړم. او ای د آدم زویه، زه ستا سره مینه لرم، نو دا زما حق دی چې ما سره محبت وکړئ.